افغانستان وضعیت جنرال باجوا پوځ ته د هر رقم ګواښونو په وړاندې د چمتو اوسېدو غږ کړی. د پاکستان د پوځ د کور کمانډرانو په کنفرانس کې د پوځ سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا د هر رقم روایتي او غیر روایتي ګواښونو په وړاندې پوځ ته د چمتو اوسېدو وینا کړې او ویلي دي چې پاکستان به د خپل هیواد دننه د امن تباه کولو هڅې په هر قیمت شنډوي. د جمعې په ورځ د پوځ د عامه اړیکو د څانګې لخوا د خپور شوي بیان له مخې د پوځ د سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو را جوړه شوي کنفرانس کې د نړیوال سیمه ییز او کورني امنیت د وضعیت په ګډون د افغانستان په تازه صورتحال خبر شوی دی. بیان کې ویل شوي چې کنفرانس کې د افغانستان سره د پاکستان د لګېدلې پولې په وضعیت او احتیاطي تدابیرو هم بحث شوی او د پوځ مشر د پولې د څارنې په نظام د ډاډ په څرګندولو سره ویلي چې د پولې د څارنې د نظام په اساس په پوله هر رقم تګ راتګ او کورنی امنیتي وضعیت به قبو کېدی. د کور کمانډرانو دا کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له قبضې وروسته په 9 سپټمبر طالبانو د افغانستان دپاره خپل لنډمهالی حکومت اعلان کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سره سم د پاکستان دننه هم په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان د امنیت په اړه یوه څېړنیزه اداره په خپل ریپورټ کې وایي چې یوازې د 13 اګست په میاشت کې د پاکستان دننه 45 بریدونه شوي دي چې پکې نږدې 40 تنه وژل شوي. په وژل شوي کسانو کې 40 وګړي او 22 د امنیتي ادارو غړي شامل دي او د بریدونو کې د زیاترو ذمهواري د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان څخه د بهرنیو وګړو په ایستو کې د پوځ د کردار ستاینه کړې او ویلي دي چې پاکستان سیمه کې د تلپاتې امن دپاره هڅې کوي. په دغه موقع جنرال باجوا په نړیواله ټولنه هم غږ کړی چې افغانستان کې د بشري خواخوږۍ په اساس خپل رول ولوبوي. هغه ویلي سیمه کې د تلپاتې امن دپاره د نړیوالې ورورولۍ رغنده کردار ته اړتیا لیدل کیږي او ټولې خواوې باید په سیمه کې د امن دپاره خپلو کې اړونده همکاري پراخه کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.